په کومه ټولنه کې چې د معنویاتو تله درنه وي هلته انسانان په معنوي لحاظ انسانان ته ارزښت ورکول کیږي او که په کومه ټولنه کې پر مادیاتو باندې تمرکز وي ټینګار پر مادیاتو باندې وي هلته انسانانو ته یوازې له دې طریقه څخه ارزښت ورکول کیږي چې ښه ډېرې پیسې ولري شتمني ولري د دې انسان معنویات نورانیات حقانیات دې هیڅ شي ته نه کتل کیږي راځئ معیار پیسې ونه ټاکو چې انسانانو ته درنښت د دې خاطر ورکړو چې پیسې ولري که پیسو ارزښت درلودلی پیغمبر علیه السلام ته به الله عز وجل د مکې او مدینې ټول غرونه سره زر ګرځولي وای اما هغه پیغمبر په خپل ژوند کې په ماړه ناس ډوډۍ نه ده خوړلې راسئ معیار مادیات مه ګرځوئ د ژوند معیار او د ژوند تله مو معنویات وګرځوئ تر څو په ټولنه کې له ټولو شته ناخوالو څخه خلاص سو او یو پر بل باندې د خیر او ښېګڼې صفت په ځان کې راولو زه هیله مند یم چې په ژوند کې معیار معنویات وګرځوئ